د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود ویل افغان ښځینه د سیاسي افزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. احمد مسعود ویلي باید طالبان افغان ښځو ته خپل حقونه ورکړي. هغه ویلي باید افغان ښځې د خپلو حقونو څخه برخمن ونه اوسي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په خپلو تازه څرګندونو کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې له ښځو څخه اسلامي حقوق اخیستي دي. احمد مسعود د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل رسمي فیسبوک کې څه باندې 20 دقیقې غږیز بیان خپور کړی دی. هغه په افغانستان کې د ښځو عزت ته په اشاره وایي چې د افغانانو اسلامي حقوق سلب شوي دي. ښځه د ټولنې او کورنۍ غړي ده چې د ژوند حق اخیستل شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د سیاسي وسلې په توګه کار اخیستل کیږي. احمد مسعود ویل له بده مرغه نن له افغان ښځې نه د سیاسي افزارو په توګه ګټه اخیستل کیږي. خارجیان راغلي دي که همغه ورځ غږېږي چې نن باید د ښځو ته هغه حق ورکړي چې په اسلام کې خوندي ده او د طالبان سرزوري کوي چې دا ستاسو کار نه دی. معلومه نه ده چې دا بیان کله او چیرته ثبت شوی دی، خو احمد مسعود اوس فعلا په فرانسه کې دی. د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د ټول افغان ملت مسله وګڼله چې په خبره یې باید ټول افغانان سره لاس ورکړي او همغسې چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل ازادي غواړي باید د په خبره په خپل فکر دریځ کې هم خپل ازادي وغواړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبره. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر شرې.